نیونه خو په متاسفانه چې نیونه خطا وتا او شاپور زدران توپ تاسو یو سل دیرش منډه شوې د استرالیا هیواد په ګټه تر دې د استرالیا تر اوسه سل دیرش منډه او وکټ لاس ته ورکړی او نه هیڅ اور 15 بالا سوي چې در دې ما جاوید احمدي خپل بال کې او د استرالیا یو وکټ له او دوه ولاړ دي چې کوم وکټ ولاړ د استرالیا تر دې دمه خپل 50 هم پرې کړی دا 100 پای تر رسیدلې تر دې دمه باید افغانستان بلاران هڅه وکړي چې دا وکټ هم خپل دا هماغه مینوال چې په لوبغالي کې د خپل لوبغاړو هڅونه کوي هڅوي او د هیواد محترم اردوونکو لوبه بیا هم شروع سره چې د ګډ شټ هڅه او د هم شاپور له خوا یو ښه فیلډینګ وشي خاصه توپ نیونه او د شاپور زدران له خوا نه چې څلوریزته توپ پرې نه کوي چې څلوریزه محمد نبی ساحل بیا هم بالنګ توپ اچونه کوي چې د پښتو تلویزیون د لارې تاسو درنلیدونکي په ژوندۍ بڼه ګورئ بیا هم د ثاني تکرار چې هڅه وکړه سړی لوبغاړي چې څلوریزه وي خو بیا ونه شوه بیا هم د شاپور له خوا نه په زړه پورې بال او ښایسته نیونه د محمد نبی عیسی خیل له خوا نه دا هم د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي چې د خپل ډلې لیدنه کوي بیا هم یو ښایسته توپ ښایسته نیونه خو توپ لاړه او یو وکټ لاس ورکړی او 100 او سلرم پنځم بل روان دي چې د استرالیا دا سره لوبغاړي ده چې خپل استړیا پوره کوي لکه څنګه چې تاسو وینئ تر دې دا پوره سره لوبغاړو پزله پوره لوبه کړې او وکټ تر لاسه ورکړی دا او یو سلو 3 منډه تر لاسه کړې دي چې البته په 10 شورونو کې او یو درشم اور 15 بال دا چې د محمد نبی ساحل له خوانه البته تاسو د کې شارج لوبغاړي البته لکه کومه لوبه چې تاسو ګورئ دا په شارجه کې تر سره کېږي چې استرالیا او افغانستان سره په لومړۍ لوبه کې مخامخ شوي دي نو په دې لاره چې افغان لوبغاړي شي کولای یو ستر د کرکټ ټیم ته مات ورکړي تاسو حمید حسن ګورئ د هیواد اتل زمرای د افغانستان البته دولت زدران شاپور او محمد نبی ساحل صادق کریم صادق البته چې دوی د بالارانو لیستوان دي چې دوی تر دې دمه پورې څومره بال کړی او څومره منډې استرالیا لوبغاړو ته ورکړې وې چې بیا هم په زړه پورې د بال نیونه وه د افغان لوبغاړو له خوا نه بیا هم یو ښکلی بال او سمیولا شنواری اور کې چې یو درسم اور 2 بالا سوي تر دې دمه د استرالیا سره شپږ درس منډي او وکټ لاس نه ورکړی ده تر دې دمه افغانستان ډېر ښه فیلډینګ او ډېر ښه بالینګ کړی تر دې دمه چې منډه خپل کړه او یو وکټ د لاس ورکړی ده استرالیا لوبغاړو استرالیا لوبغاړي ستړي شوي دي خو په ځل پورې لوبه تر دې دمه پورې د خپل لوبغاړي په ګټه کړی ده چې تر دې دمه پورې سره لوبغاړي یو وکټ د لاس ورکړی یو سلو ودیش منډه خپل په ګټه ته نه کړی دي کوم لوبغاړي چې تاسو ګورئ په شارجه کې راو دي دم غړی تاسو په ژوندۍ باندې د پښتو تلویزیون نه هم یو بال او دا څلوري ځهاته خو بیا هم دا جاوید احمدي له خوانه په توپ نیونه جاوید احمدي بالینګ کوي چې تو پچونه کوي چې په میتو وارد او میکل لار کې وړاندې ولاړ دي چې تدې دا په دې لوبغاړو سم لوبه کړې ده جاوید احمدي هم بل تر سره کوي چې په دې بال یو منډه تر سره سره او یو درسم هوا د سلور بال سوي چې یو سل نه د استرالیا منډه د یو وکټ لاس نه ور کړې ده استرالیا لوبغاړي هم ستړي شوي دي ځکه تر دې دمه پورې ډېره لوبه وکوله خپل لوبغاړي په ګټه باندې یو سل نه دیرش منډې پوره کړې دي بیا هم یو خپل بال چې په دې بال هم یو څه چې ته شاپور زدران هم د بال اونیو
تر دې دمه د اسټرالیا 40 منډې چې یوه وکټ له لاسه ورکړې او یو 13 اوور 15 باله سوي دي چې جاوید احمدي اخرنی بال ترسره کوي چې په دې بال باندې دی څه کوي. دا هم اسرائیل لوبغاړي دي چې د خپلو لوبغاړو لیدنه کوي او وایي هڅوي چې سمه لوبه وکړي. یا هم یو ښکلی بال او د منډې هڅه چې د محمد نبي له خوا نه توپ ونیول شو. او محترم اوریدونکو 40 منډې 40